د افغانستان اسلامي امارت د مشر د ځانګړي شفقت او حکم پر بنسټ د پکتیکا امنیه قومندانۍ د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري 160 اړمنو او سوالګرو کورنیو ته میاشتنۍ نغدي مرسته وویشل شوه. په همدې مخه جوړ شو مراسمو کې مسؤلینو وویل د اړمنو کورنیو د اقتصادي ملاتړ او له سوالګرۍ څخه د هغوی د راګرځولو په مخه دا ځل پر 160 کورنیو ټول ټال 800,000 افغانۍ وویشل شوې چې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. دوی زیاته کړه په دغو مستحقو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې د مرستو له لارې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې تر یو بریده پوره کیږي. په اتو میاشتو کې 1 لک روپۍ موږ په د خلکو باندې توزیع کړې او 15,000 روپۍ فی نفر د نن 160 نفر ته تقریبا 15,000 روپۍ موږ ورکوو. خو بیا هم غوښتنه مو د ټولو نه دغه ده چې دغه روپۍ چې تاسو ته درکول کېږي بیا د دغه روپۍ نه وروسته بیا یا د خلکو نه غوښتنه چې تاسو کوئ دا به د اسلامي امارت سره یو قسم ته جفا وي. دلته ځانګړی کمیسیون دی په دغه کې 14 ریاستونه دي. نو الحمدلله اوس تاسې شاهد حال یې چې دغه ټول کمیسیون د موږ سره موجود وو او هغه خلک چې ډېر اړمن دي او ضرورتمند دي هغوی ته توزیع کېږي په یو شفاف ډول باندې د کمیسیون په حضور کې. د یادونې وړ ده چې د پکتیکا ولایت د امنیه قومندانۍ اړوند د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري په تیرو 8 میاشتو کې له سوالګرو او اړمنو کورنیو سره د مرستې په مخه څه باندې 2 میلیونه افغانۍ ویشل شوي دي. مسؤلین وایي د دغو مرستو موخه د اړمنو کورنیو لاسنیوی د هغوی د لومړنیو اړتیاوو پوره کول او له سوالګرۍ څخه د هغوی د راګرځولو لپاره زمینه برابرول دي.